سلامونه. ما د یان فرینډ کی زه په دې خبره نه پوهېږم چې موږ د دنیا دومره بې شرمه، دومره بې رحمه، دومره بې وقوفه، دومره بې غیرته مخلوق یي چې په 21مه صدۍ کې موږ ته د دې وړو وړو خبرو د موبلایزیشن ضرورت یا د سنسټایزیشن ضرورت یا خلکو ته موږ یو بل ته نصیحت دپاره موږ ته ضرورت چې یو بل ته نصیحت وکړو، لکه په واده کې ګاډي ځغلول یا په واده کې ډزې کول، اوس اتڼ کول، سندرې ویل، دغه شور کول، دا خو زه یو لاجیک دی، یو توک خوري. خو دا په واده کې بنده حیران شي چې ګنې دا ګاډي په دغه ورځ په دې ګاډو په انجن کې څه اضافي سلنډرې ولګي یا اضافي پکې سټروکس ولګي چې ګنې دا ورځ د ګاډو دپاره کوم د ریس مقابله ده، یعنی په بازار کې او درز او غوبل او بل دا چې ځوانان یوازې نه، اوس پیغلې هم او ماشومان هم د دې ګاډو د موټرو د دغه دروازو نه دا سرونه راوباسي، یعنی ډزې کول او دغسې پکې ټریفک ګاډي ځغلول. په رای شاه دې مې عبدالله دیوانه تاسو به اورېدلی په اردو کې، او دغه ډېر زړه خبره ده، په سکول کې مې زده کړې وه. خو بدنصیبي دا ده چې موږ ته په دې دور کې د دې خبرې ضرورت دی. موږ دومره بې غیرته یو چې په دې وړه غوندې خبره نه پوهېږو. د یو انسان دا مازغه چې دي نو یوه اندازه دا ده چې دا 2.5 میلیون ګیګا بایټس په دې کې ډیټا سټور کېږي، یا دومره د دې کیپیسټي ده، یا دومره لوی میموري کارډ دی. 2.5 میلیونه 25 لاک ګیګا بایټس. خو د دې باوجود موږ د عقل سره ډزې کړي دي. نن په یار حسین صوابۍ کې مردان ته واپس یو جنج راته، ګاړو یو بل سره منډې والې، او دا ځل خوشنصیبي یا بدنصیبي، خو بهرحال د واده زلمی پکې ژوند د لاسه ورکړی دی. نه صرف د واده زلمي پکې ژوند د لاسه ورکړی، بلکې 3 کالو یو ماشوم او د دې تر څنګ 3 یا 4 نور. نو بهرحال په دې اوس نه پې سړی خبرې په دې کې نامناسبه ځکه دي چې په دې دور کې موږ ته ضرورت دی وړه غوندې خبره هوایي ډزې کول، وړه غوندې خبره د ګاډي نه سر راویستل، وړه غوندې خبره چې ګاډي نه ځغلول. یعنې په دغه ورځ باندې نه پوهېږي بنده چې په دې ورځ باندې کم عذاب راښکته چې دا خلک منډه وهي، که جنج دی او خوشحالي ده او خاندې ته او ګډاګانې کې اتڼ کې، او واقعي دا سفر چې کوم د جنج دی، دا ګاډي چې روان دي 20 30 50 100، که واقعي دا د خوند څیز وي یعنې جنج وي، نو بیا خو څومره چې په قلاره ځي نو زیات خلک پکې یعنی زیات وخت په ولګي، د ګنټې په ځای کې 1.5 کې جنج ورسي، د ګنټې په ځای کې په 2 کې جنج ورسي، نو د دې به څومره خوني په ځای د دې چې د ګنټې په ځای په 45 منټ کې ورسي، او 45 منټه کې بیا دغسې موقع راشي چې بنده پې تعصب زړه نه غواړي چې یعنې افسوس پې وکړي یا د افسوس اظهار پې وکړي. د هغې وجه دا ده چې دا وړه غوندې خبره ده. تاسو یقین وکړئ 95% به دا یقیني ده چې دې واده ګاډي به منډې یو بل سره والي. دا تاسو وینئ عام طور چې څومره خلک کوي، یعنې د کوشش باوجود هم دغه ځوانان او دا سیګرټ یې لګولي او دې ګاډو کې بهر ته راوتل، یا جینکو ته لاندې باندې ښکته بره کېدل، دا چینګ واس کېدل، نو دا ډېر زیات سټوپډ، بې وقوف، شرمناک، قابل رحم یو. موږ لنډه خبره ده. او په دې د ټریفک، چونکې زما دا خیال دی چې د ټریفک د بې هنګم منډې او ریس ته لاسه شوی دی، نو په دې باندې بیا تعصب نه، بس صرف دا ویل چې ما دې انفرینډ کړي او تاسو دې هم انفرینډ کړي، ځکه چې موږ ته په 21مه صدۍ کې هم د نصیحتونو، د موبلایزیشن، د سنسټایزیشن، یو بل ته د ور یادولو، د دې وړو وړو خبرو د آګاهۍ ضرورت دی، د دې وړو وړو خبرو. نو واقع چې بیا موږ قابل رحم یو. لنډه خبره دا چې موږ ته په دې زمانه کې هم دا ضرورت دی. نو او دې خبرو باندې نصیحتونه په کار هم نه دي، پرېږده چې بس منډې خلک وایي او د ژوند سفر یې هم لنډ شي، یعنې کال تېروي نو بس 2 میاشتو کې دې لاړ شي. تعصب په دې نه دی پکار. خو بهرحال دا یار حسین صوابۍ کې دا واقع شوي، مردان ته دې کله چېرته جنج راته، نو جنج یې راورسو، که ویې راویې نه رسو، خو کار یې ټولو خلکو له وکوتو.